د الله تعالی په پریکړه خوښ اوسه. سلامونه قدرمندو، وخت مو په خیر. کامران افغان یم. یو ځل بیا د همدغه موضوع په اړه کې غواړم در سره معلومات شریک کړم چې د الله تعالی په پریکړه خوښ اوسه. که د الله تعالی ودروي نو ودرېږه، او که د کینوي نو کینه. پر بېوزلۍ صبر وکړه او پر بډاینه شکر وباسه، ځکه چې همدا د دې عقیدې له لوازمو څخه ګڼل کیږي. رضیت بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. د الله تعالی پر ربویت، د اسلام پر دین او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پر پیغمبري خوښ یم. یو عالم وایي د ځان لپاره یوازې د تدبیر په لټه کې مه اوسه، ځکه یوازې پر تدبیر تکیه کوونکي هلاکه شوي دي. دا چې که موږ ستا په هکله پریکړه وکړه نو له موږ څخه خوښ او راضي اوسه، ځکه چې موږ ستا په نسبت د پریکړې پلوه غوره یو.